او یو سړي د چا نه قرض پیسې اخیستې وې نو چې هغه سړي ول هغه پیسې نه ورکولې نه ورپسې راغی ګریوان یې ونیو یار ته دا پیسې ولې نه راکې هغه ورته یاره نشته را سره نو څه کې نو کله به یې راکوي مړه غنم مې کرلي دي او شپول مې ورته کړی دی وایي دا پردی ګډې به راځي وروړي به وایي هغه وړی به تې د هغه نو کینخلي وي یا به تاله جمع کړم نو یې خرڅه پې کړم نو هغه سړي ورته وخندل دې ورته یې ګوره چې دا نغد یې ته ښکاره شوې نو دې خندل که نه خو دا وره ګوره دا خلک دی که نه خلک په یوه یا کې نه پرېږدي که د خیرنې جامې واغوستې وي به غوټې یې ورکړې ګټې ته یې خیال شو او که لږې ښې جامې دې واغوستې لرې نه به وي ښه ټیټرو نه دغه شان زمونږ یو رشته داره وه هغې راته یې وایي بچې وایي زه چې کله مالدار وم نو خلکو به راته د مینې نه باجي وي اوس چې غریبه شوې یم نو باجري راته وایي بله وګوره دا واده کوېده نه ده که نه دا واده چې چا نه کړی دا مور پلار ته ډېر زیات ګران دي و چې وادو کې بیا سورې پتیکو باندې ولي دغسې زما یو اشنا دی د هغه محبت خان نوم دی هغه راته وایي ما چې لا واده کوېده نه کړی وایي چې په کوڅه به رادننه شوم وایي مور به مې چې هغه د محبت خان راغی وایي چې کوېده یې راله وکړو بیا به یې راته تش محبت وی وایي چې واده یې راله وکړو اوس راته محبتی وایي او بل یو سړی و هغه ښځې څه داسې عادت کړی چې روزانه به خپلې ښځې څلور څپلۍ ووښه نو پس د هغې نه به وده کېده نو چې ته یو شپې ښځه مور که راتلې نو دې د نیمې شپې پورې همدقسې یخ ناست دی او خوب نه ورځي اخره کې چې دی یو ګاونډي ته یې ور وټاکه هغه ول راووته وایي نو دې ورته ویل که وایي تاسو څو وروڼه یې هغه ورته وایي یاره مونږ خو څلور یو دې ورته که پنځه شي نو زما بس وکړې بس هغه ورته څپلۍ ویسته یو پنځه څپلۍ ووه نو پس د هغې نه لاړو ده شو هغه عادت یې غلط و که نه او بل یو سړی و نو هغه یو خر ساتلی او بل یې غویې ساتلی نو چې دواړو ته به یو ځای ګیا واچولو نو خر به چې دی هغه غویي له لتې ورکړې بیا یې نه وشړو هغه ګیا به ته خر وخوړه نو هغه غویې خوار شو هغه خر ښه شو نو دې یو ملنګ له ورغی هغه ته ویل باباجي وایي زما دپاره خو لږ سوال وکړه چې دا خر مې مړ شي ځکه چې قیمتي غویې یې راله خوار کړه چې سلار دې ورغی چې ویې کتل نه غویې مړ پروت دې هغه ملنګ له ورغی ګوره ګیره دې سپینه شوه غویې او خر نه پېژنې رشتې دي ټولې معززه رشتې د مور او زوی پکې خوږه رشته ده ګناهګارېږم په دې خبره چې دا سانډو پکې لاسې رشته ده رشتې دي ټولې معززه رشتې د مور او زوی پکې خوږه رشته ده ګناهګارېږم په دې خبره چې دا سانډو پکې لاسې رشته ده بله قطه ده چې خدایه چې تا ورله ښایست ورکړې ځکه خو هر چاته خواږه ښکلي دي دا چې په مخ باندې کریمونه مګي صاحبه دغه دوبرګه ښکلي دي خدایه چې تا ورله ښایست ورکړې ځکه خو هر چاته خواږه ښکلي دي دا چې په مخ باندې کریمونه مګي صاحبه دغه دوبرګه ښکلي دي Please like and subscribe at World Pakistan TV. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले।